السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو د افغان پښتو ټیپ چینل ستاسو خدمت ته حاضر یم. قدرمنو کتونکو زموږ نوې ویډیو د ایډسنس د سی ټي آر د چک کولو په اړه چې څنګه کولی شو د ایډسنس سی ټي آر وګورو چې په دې وجه هغه ځکه چې کله ستاسو چینل چې نوی مونیټایز شي نو ستاسو په ویډیوګانو باندې اعلانات زیات راځي او کیدای شي له دې سره ستاسو سی ټي آر چې د هغه پورته شي نو د دې سره د ایډسنس د ډیسیبل کېدو او د چینل د مونیټایزیشن ډیسیبل کېدو خطر شته. که دا یو ځل ډیسیبل شي نو بیا د هغه بیرته فعاله کول ډېر مشکله خبره ده. په سلو کې تقریبا د ایډسنس د بیرته اکټیو کولو دپاره تقریبا په سلو کې 5% چانس چې تاسو کولی شئ چې خپل ایډسنس بیرته اکټیو کړئ. نو د هغه سی ټي آر د چک کولو لپاره به تاسو په دې 3 ډاټ چې ښکاري کله چې خپل د ایډسنس د هوم پیج ته راسئ دا 3 ډاټ چې ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ او په دې ریپورټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې ریپورټ باندې کلیک وکړئ نو دلته به له هغه وروسته په دې کلیک چې درته ښکاري په دې کلیک باندې به کلیک وکړئ. دلته یو بله خبره هم ده چې کله تاسو دا کار تاسې اول ځل ایډسنس ته راسئ نو ستاسو د هغه بیټا ورژن چې ده دا به فعال وي. په دې طریقه به وي. دا اوس نوی ورژن ایډسنس ته دا ور زیات کړی ده. مخکې دا نه و. دا کیدای شي په 2021 کې دا بل ورژن مکمل ختم شي او دا بیټا ورژن به وي. نو کله چې تاسو دا بیټا ورژن به تاسو دا فعال وي تاسې نو دلته بیا سی ټي آر کوم څه نه ښایي هېڅ هم تاسو نه ښکاره ځکه چې یوټیوب ته کوم چا چې ایډسنس جوړ کړی هغه ټول ته ایمیل نه استولي چې بیټا ورژن کې زموږ سی ټي آر چې د هغه یعنې د ایډسنس کوم ریپورټ چې د هغه نه ښکاره کېږي. له دې نه وروسته تاسو کولی چې هغه یوټیوب کې وګورئ. نو دلته تاسو کله چې راسئ نو دا به دا تاسو اپ کوئ بندوئ به دا بیټا ورژن نه بېرته مخکیني ورژن ته وځي. نو کله چې دا تاسې اپ کړئ نو دلته به ګورئ په دې باندې تاسې سی ټي آر تاسې ته ښکاري. زه دا امپریشن یې دا ټول تاسې ته ښکاري په دې ځای کې دا سی ټي آر ده 7.23 دا ټول تاسې داسې په دې طریقه کتلی شئ. تاسو کتلی شئ زما سی ټي آر چې ده تقریبا ټوټل سی ټي آر چې د 7 ورځو 7.23 کې ده. نو دا که چېرته د 10 نه پورته شي نو تاسو به څه کوئ؟ تاسو به خپل واي ټي سټوډیو ته راسئ. که تاسو یو چینل وي که دوه وي که مثلا هر څومره چینل ورسره وصل وي خپل ویډیوګانو ته به راسئ. کومې چې وایرل ویډیوګانې په هغو کې به کومې زیاتې کتونکي لري د هغوی ویډیوګانې به د نون سکیپیبل ایډ چې دی دا به ورته بند کړئ. نو که چېرته زیات وي د 1500 نه پورته وي یا 1500 کې چلیږي ستاسو سی ټي آر نو دا سکیپیبل ویډیوز به هم بند کړئ. تقریبا زیات نه تقریبا 2 یا 3 ساعته پورې به بند کړئ. بیا به خپل ایډسنس ته راسئ او سی ټي آر به وګورئ نو ستاسو سی ټي آر به کم شوی وي. که ستاسو سی ټي آر تقریبا 10 کې وي مشکل نشته خو که د 10 نه پورته ځي نو بیا دا صرف نون سکیپیبل ایډز ورته بند کړئ. او که چېرته د 1500 نه هم پورته وي یا 1400 کې چلیږي یا 14 کې وي نو دا سکیپیبل ویډیو ایډز به هم ورته بند کړئ. دې سره د فوراً ستاسو هغه سی ټي آر چې د هغه به کم شي او ستاسو د هغه د ایډسنس د بندېدو خطر به نه وي. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې د خپل ایډسنس سی ټي آر چې د هغه وګورئ. یا تقریبا که تاسو چینل نوی مونیټایز شوی تاسو ویوز چې د هغه د 10,000 نه کم راځي یا تقریبا 5,000 4,000 2,000 ویوز راځي نو تاسو باید حتما تقریبا 2 ورځې کې یا 3 ورځې کې د ایډسنس سی ټي آر وګورئ. که چېرته دا پورته وي د 10 نه نو بیا تاسو باید هغه ماسې مخکې ته د هغه اعلانات باید بند کړئ. زما سی ټي آر تقریبا دا وګورئ 7.23 کې ده صحیح چلیږي هېڅ مشکل هم نشته. نو دا زموږ نوې ویډیو د سی ټي آر د چک کولو په اړه یا د کتلو په اړه. تر بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان ښه وخت.